سلامونه. په لندن کې د BBC پښتو ټلویزیون نړۍ د وخت ستړي مشي. زه سنا صاحب د نن خبري سرچینه کوم. د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم په ځینو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ نه لري، کتابونه نشته او ځینې ښوونکي له ستونزو سره مخامخ دي. له میانمار په لسګونو زره روهینجا مسلمانان تښتېدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي برمایي ځواکونه له بنګلادیش سره پر پوله ماینونه ښخوي. په یوګاندا کې پولیس ښځو ته ډاډ ورکوي ځکه دغلته په 4 میاشتو کې تر 100 ډېرې ښځې وژل شوي دي. او له دې ټولو سره په هنري شیبو کې د کتاب لوستلو ورځ او یو نوی پښتو چاپ شوی کتاب درښیو او د بلجیم د کارتون فلمونو فستیوال ته مو هم بیایو. او په کلک کې نن د نورو ډیرو خبرونو ترڅنګ هغه قلم هم درښیو چې کولی شي په 10 ثانیو کې سرطان تشخیص کړي. جوړ بخیر. نړۍ د وخت کې لنډ خبرونه، سپورت او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو، نو کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان په تودو سیمو کې د 1996 تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې په ځینو ولایتونو کې نیم ښوونځي ودانۍ نه لري. په نورو کې بیا د فساد اندازه دومره ډېره یادېږي چې ښوونیز نظام یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په ټول افغانستان کې د همګړۍ شاوخوا 10 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي. زموږ همکارانو د افغانستان له 3 ولایتونو حال راکړی دی چې ښیي د ټولو ستونزو سره افغانانو بیا هم د ښوونې او روزنې لمن نه ده خوشې کړې. اولیا اطرافي حال لري. نوی تعلیمي کال د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې ننګرهاریان وایي هوډ لري د زده کړې لمن به نه خوشي کوي او همدا زده کړه به د ازادۍ او سوکالۍ ضمانت وي. خو بیا هم د ولایت کې له 900 نه نیم ښوونځي ودانۍ نه لري، نور یې بیا د جګړو له کبله تړلي دي. د نوي تعلیمي کال لپاره زموږ ژمنه دا وه چې هم به د ښوونځیو لپاره د نویو زیاتو ودانیو د جوړولو په هکله به انشاءالله له مرکز څخه زیات امکانات ترلاسه کوو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې د مرسته کوونکو زیاته مرسته به انشاءالله جذب کیږي. په دغه سیمو کې تر 200 زیاتې مېرمنې په دغه سیمو کې د ښوونکو په توګه ګمارلې دي چې موږ یې په دغه سیمو کې د ښو او میشتو په پیلو لار څارو. کندهاریان بیا له هغه اداري فساد نه د خلاصون په لټه دي چې د دوی ښوونځي یې په کنډوالو بدل کړي. د معروف ولسوالۍ د نږدې 50 ښوونځیو نه یوه فعاله ده، نور یې خیالي دي. زه په تعصب وایم چې دغه استفادې چې ستاسو په معرض کې سوي وي هر بل د غلا شعبه چې ویني په هغه کې نه دي سوي، او که سوي مې ستاسو تر هغې به کمې ستاسو تر منظور معرف دی. خو امتیازات د 50 مکتوبو یا د 40 مکتوبو یا د 10 مکتوبو امتیازات حواله دي، معاشونه حواله دي، څوک یې جلوګیري نه کوي، د مرکزه یې حمایه کېږي. د معروف د خلکو بودیجه موږ په پارلمان کې موږ بنده کړله، مکتوب مو ورواستوه وزارت معرف ته چې دغه بودیجه مو ورکوي، په ذاته خدای چې د ارګ څخه بیرته هدایت ورته شوی چې خامخا یې ورکړي. ارګ زموږ په خرابۍ کې د معرف لاس لري. د هلمند په ښوونه او روزنه کې بیا یو غټ پرمختګ دا و چې دولت له طالبانو سره په جوړجاړي د مخالفینو په سیمو کې هم ښوونځي پرانیستي وساتل. د ښوونځیو بودیجه کابل ورکوي او نظارت یې طالبان کوي. دا د دې نښه ده چې افغانان له معرف سره مینه لري، خو که یې جګړه او اداري فساد پرېږدي. د افغانستان په کندهار کې د پوهنې ریاست وایي دغلته د پوهنې په چارو کې د ځینو لوړپوړو چارواکو بې ځایه لاسوهنې د معرف بهیر لا هم ټکنی کړی دی. د پوهنې ریاست مشر عبدالقادر پیوستون له مامون دراني سره په کندهار کې د پوهنې پر حالت نورې خبرې وکړې. فساد په انواعو اشکالو دلته په معرف کې مخکني رئیسان په مشکلاتو کې د فساد دوسیې او دغه مسایل څېړل سوي او ځینې محاکمو ته دغه سوي دي. دا مسایل وه ولې د هغه ورځې څخه چې مسؤلیت موږ ته راسپارل سوی دی په ټول توان به د فساد په وړاندې درېږو
او هر هغه مسؤلیت چې په آینده کې پیښیږي مسؤلیت یې زموږ پر غاړه دی. تاسو یو ګیله کړې وه چې سیاسیون، قومي مشران، حتی ولسوالانو، ځینې نور اشخاص ستاسو په چاره کې مداخله کوي. بالکل دا مداخلې د ډېرو وختونو څخه په معارف کې د معارف حالت یې ټکنی کړی دی. دا همدغه د خلکو غیر معقولې مداخلې دي د معارف په چارو کې. معارف ملي کور دی، باید په کندهار کې موږ ټول ولس بیا غږ پر کوم چې د ملي احساس له مخې د معارف سره کار وکړي. هغه پلاوي چې د کابل څخه راغلي وو چې تر څو دلته عدون بدلون راولي، ځینې مدیران د یوه اقتصادي څپلي سایت او ځینې کسان نااهله وګرځوي، د هغوی په اړه باندې اجرات شوي دي؟ کوم رسمي مکتوب تاسو ته لېږل شوی دی؟ تغییر و تبدیل د یوې ادارې اصل دی، ولې بیا تغییر و تبدیل اصلا د تغییر و تبدیل مطلب دا دی چې د فعلي حالت څخه مطلوب حالت ته ورسیږو، یعنې د بد حالت څخه بدتر ته ولاړ نه سو. نو په هغه کې داسې ټاکنې هم سوي دي هغه مدیران چې پر فساد باندې زموږ په تېره دوره کې موږ د دندو لرې کړي وو، هغه یې ډېرې ښو وظیفو ته ورکړي دي، او حتی داسې مدیران هم لرو چې په بیخي په مختلفو مواردو کې مو د هغوی اسناد لرو، ولس پر هغوی شاهدان دي. متاسفانه هغه یې د داسې چا پر ځای ورکړی وظیفې ته چې هغه په ولس کې هېڅ نوعه ستونزه نه لري یا هېڅ مشکل نه لري، او د کار سړی وي او کار کوي او ټولو خلکو ته د منلو وړ وي. یو ښه سړی د بد سړي معاوضه کړی وي. په هغه راپور کې داسې جزئي یو 3 موارده مشکلات شته. د کندهار د پوهنې ریاست مشر عبدالقادر پیوستون و چې له مامون دراني سره یې خبرې کولې. په دې اړه که نور معلومات غواړئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ. BBC پښتو ټکي کام کې په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. پته پر سکرین باندې ګورئ. په یو څو نور لنډو خبرونو کې بیا د ارما په نامه طوفان په کیوبا کې روان دی. د شمال سرعت یې د ساعت پر سر 250 کیلومترو ته رسیږي. دې طوفان وړاندې څو نور کریبین ټاپوګان هم ویجاړ کړل. تر اوسه 1 میلیون کیوبایان له خپلو سیمو وتلي دي، یا خپلو خپلوانو او یا هم په دولتي پناه ځایونو کې ژوند کوي. په فلوریدا کې هم نږدې 6 میلیونو خلکو ته ویل شوي چې کورونه پرېږدي. بربیوډا ټاپو چې له وړاندې ارما طوفان ځپلی دی، اوس یوه بل ته چې جوس نومیږي تیاری نیسي. د مکسیکو ولسمشر انریکي پینیا نیاتو له هغه وروسته د ماتم ورځ اعلان کړه چې په هیواد کې یوې زورورې زلزلې تر 80 ډېر کسان ووژل. ولسمشر هغه ایالت ته هم ورغی چې ډېر مړي پکې موندل شوي دي. اوس پولیس سرتیري او ژغورونکي ډلې لګیا دي چې ایثار خلک وژغوري. مکسیکو په داسې ځای کې پروت دی چې زلزلې پکې ډېر امکان لري. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوه بمي چاودنه شوې ده او د یوې ښځې په ګډون یې موټر چلوونکی وژلی دی. یو ماشوم هم ژوبل شوی. د اوکراین پولیس وایي دا یوه ترهګره پیښه ده. وایي ګمان کیږي چې سړی د ګورجستان وي چې یو وخت یې په چچنیا کې له یاغیانو سره کار کاوه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په میانمار کې امنیتي ځواکونه له بنګلادیش سره پر پوله ماینونه ښخوي. تر اوسه نږدې 250,000 روهینجا مسلمانان په خپل ایالت کې د جګړو له لاسه تښتېدلي دي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې خلکو د روهینجاو د حالت په اړه مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو ویل چې د روهینجاو د حالت په اړه باید څېړنه وشي او باید نړیواله ټولنه لاس په کار شي. روشیده د 9 میاشتو میندواره ده. هره شیبه یې د ماشوم د زیږېدو امکان شته. دا له هغو سلګونو زرو روهینجا مسلمانانو یوه ده چې له میانماره بنګلادیش ته په تېښته دي. دوی وایي پاوز او سختریزه بودایانو یې پر کلیو بریدونه وکړل. دوی د شپې په 2 بجو راغلل او زموږ په کورونه اور بل کړ او ډزې یې کولې. همدا و چې موږ په تېښته شوو. 2 ورځې مې پر پښو مزل کړی تر څو دلته راورسېدم. ډېره سخته وه خو مجبوره وو چې وتښتو. خو د روشیدې یو ماشوم کړاوونه یې لا اوس هم نه دي ختم شوي. ساتونکو ورته ویلي چې له دې ځایه نور هم باید مخکې ولاړ شي او ویلي دي چې د تپې پر سر ځمکه شته چې پرې واوسېږي. خو دا ځمکه د ټولو لپاره بس نه ده.
د روشیدې میړه او پلار غوښتل چې د ځمکې دا تش ځای ځانته جوړ کړي، خو نورو کډوالو ترې واخیست. ما دا ځمکه ونیوله، خو دوی راته وایي چې له دې ځایه لاړ شم. دوی وایي چې دا یې د تګ راتګ لاره ده او ماته د پاتېدو د ځای د جوړولو اجازه نه راکوي. که څه هم روشیده میندواره ده، خو دې ته اړه شوې چې له خپلې ټولې کورنۍ سره بهر په ډاګ ویده شي. موږ غوښتل چې یو کور جوړ کړو، خو یوې ښځې راته ړنګ کړ. چاړه ورسره وه. زه ښه نه یم، ناروغه یم، یوازې د اوسېدو لپاره یو ځای غواړم. ټوله کورنۍ یې یوازې د پلاستیک د یوې ټوټې لاندې اوسېږي. په یوګنډا کې بیا د ښځو د وژلو یو لړ پیښو خلک ویرول دي. د هېواد په شمال کمپالا او شاوخوا سیمو کې 20 ښځې وژل شوې. پر دې ښځو لومړی جنسي تیری شوی و، بیا زندۍ شوې وې او بیا د بدن غړي ترې پرې شوي وو. جسدونه یې هم په باغونو او ځنګلونو کې غورځول شوي وو. د دې وژنو په تړاو تر اوسه لسګونه کسان نیول شوي دي، خو ښځې لا هم په ویره کې دي. ولسونه بیدار دي. په دې وروستیو کې په انټیبي کې هم ځینې وژنې وشوې. دا هغه سیمه ده چې د پلازمینې کامپالا سویل لویدیځ خواته شاوخوا 10 کیلومترۍ کې پرته ده. ښځې او سړي دغې غونډې ته راټول شوي چې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. اغلو غوږ ونیسئ چې زه څه درته وایم. کله چې تاسو د باندې ځئ، خپل خوندیتوب ته باید پام وکړئ، ځکه ښایي داسې کسان ووینئ چې پوهیږئ خطرناک دي. د ځینو کورنیو لپاره بیا وخت له وخته تیر دی. فرانسیس بهاتی اوس کونډ دی. د خپل 3 ماشومان ساتي. تر ټولو کوچنی د 7 میاشتو دی. د میرمن عایشه نکاسندي 25 کلنه وه. دی وایي هغه ډیره خاکساره ښځه وه. هغه د اګست په میاشت کې ورکه شوه او 4 ورځې وروسته یې مړی په بوټو کې وموندل شو. فرانسیس یې څیره په سختۍ وپیژنده. ما هغه له لمنې وپیژنده. لمنه یې په وینو وه، خو یوه برخه یې چې ژیړ ګلان یې درلودل پاکه وه. نو پوه شوم چې همدا ده. ټکان مې وخوړ او د 1 ساعت لپاره بې اوښه شوم. کله چې را په اوښ کې شوم، ګورم چې په ناولې ځمکه پروت یم. دغه ډول پرلپسې وژنو چې 2 میاشتې دوام وکړ، د ګڼ شمېر یوګانډایانو ترمنځ د پولیسو په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي چې دوی د ښځو ژغورلو ته پام نه کوي. موږ د دغو وژنو صحنې په مسلکي ډول سمبال کړي دي او دا چې لږ شمېر یې یادېږي حقیقت نه دی. په ډیرو دغه ډول ځایونو کې موږ د پولیسو ماموریتونه او پوستې لرو. ډیری هغه ښځې چې په انټیبي کې وژل شوي د وړو سوداګریو د شرکتونو څښتنانې وي. اوس د پولیسو شمیر زیات شوی او ګزمې هم ډیرې شوي دي. ویر لړلې کورنۍ ارمان کوي چې دا کار باید ډیر وخته ترسره شوی وای. نور بیا هیله مند دي چې دوی او کورنۍ خوندي پاتې شي. خبرونه کې پر دې سربیره په هنري شیبو کې مو پولند ته بیایو چې خلک څنګه کتاب لولي. نور خبري هنري خبرونه هم درته لرو او د کلیک په ټولګه کې مو د دې ونې د ټکنالوژۍ له ډګره بېلابېلې پرمختیاوې درته راټولې کړې دي. نو نړۍ د وخت ګورئ خبرونه هم دومره لومړۍ برخه مو 2 متره راستنېږو. اوس لږ دمه لرو، نو راسره اوسئ او چیرې نه ځئ. په لندن کې د BBC پښتو نړۍ د وخت یو ځل بیا ښه راغلی. د نن د سر خبرونه مو د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم په ځینو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ نه لري، کتابونه نشته او ځینې ښوونکي له ستونزو سره مخامخ دي. او له میانماره په لسګونو زره روهینجا مسلمانان تښتېدلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي برمایي ځواکونه له بنګلادیش سره پر پوله ماینونه ښخوي. نن په کابل کې د شهید ونې د لمانځلو پر مهال د احمد شاه مسعود سلګونه پلویان لارو او سړکونو ته راوتلي وو چې یو شمېر یې په وسلو هم سمبال وو. د کابل ګارنیزیون وایي له وړاندې یې د دغې ورځې لمانځونکو ته خبرداری ورکړی وو چې د خپلو موټرو ښیښې په عکسونو ونه پوښي او یا یې تورې نه کړي. زموږ همکار خوشحال طیب د کابل ښار ته وتلی او نور حال لري. نن د کابل ښار زیاتره واټونه تش دي یا هم تړل شوي دي.
خو هغه واټونه چې پرانیستي دي په هغو کې وسلوال کسان لیدل کېږي، د هغوی موټرونه لیدل کېږي چې بیرغونه پرې لګولي او د احمد شاه مسعود عکسونه پرې لګولي دي. د افغانستان د کابل ګارنیزون زیاتره دغه کسانو ته خبرداری ورکړی و چې باید له دغه شان کړنو ډډه وکړي، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو زیات شمېر خلک راوتلي او خپل احساسات څرګندوي. په یو څو نور لاندې خبرونه کې بیا امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د دوشنبې پر ورځ په شمالي کوریا او مشر کیم جونګ اون د لا نورو بندیزونو لپاره رایه ورکړي. دا کار د شمالي کوریا د وروستیو اټومي ازموینو په ځواب کې کیږي. د ملګرو ملتونو په وړاندیز کې پر پیونګ یانګ د تیلو د بندیز خبره شوې ده او ویل شوي چې د کیم جونګ اون شتمني باید کنګل شي. سعودي له هغه وروسته بیا له قطر سره هر ډول خبرې وځنډولې چې له قطري چارواکو سره یې خبرې وکړې. د قطر امیر د سعودي له شاهزاده سره په ټلیفون خبرې کړې وې، خو بیا سعودیان پرې غوسه وو ځکه ویل د قطر خبري اژانس لیکلي و چې زنګ اول سعودي وهلی و. او د برازیل په امازون سیمه کې څارنوالان وایي هغه ادعاوې پلټي چې وایي ناقانونه کان کنستونکو دغلته نږدې 10 قبایلي خلک وژلي دي. په امازون قبایلي سیمه کې د هغو خلکو حقونه خوندي دي. ویل کېږي دا پیښه په اګست میاشت کې شوې ده. روانه اونۍ د هنر په ډګر کې بېلابېلې خبرې او پرمختګونه و چې شکیبا حبیب درته په هنري شیبو کې راټول کړي دي. د دې اونۍ په هنري شیبو کې په سوازیلند کې په لاس جوړ شوي توکي، په پولند کې د کتاب لوستلو ورځ، په بلژیم کې د پوکانو یا بالونونو پریډ او نوی پښتو چاپ شوی کتاب. د سوازیلند شاهي هیواد د افریقا په لویه وچه کې کوچنی هیواد دی. دوی خورا ښکلی، رنګین او خلاق صنعت لري چې ډیر ښایسته په لاس جوړ شوي توکي جوړوي، په خاصه توګه د سیلانیانو لپاره. خو اوس د سوازي عادلانه سوداګرۍ یا سوازي فیر ټریډ په مرسته د دې توکو جوړونکي کولی شي له یو بل سره په ګډه کار وکړي چې خپل تولیدات لا ښه کړي او ټولې نړۍ ته یې وړاندې کړي. له 2012 نه را په دې خوا په پولند کې د کتاب لوستونکي خپله ځانګړې رخصتي لري. د لوستلو نړیواله ورځ تر ټولو لویه لمانځنه ده چې په پولند کې خلک د کتاب لوستلو ته هڅوي. د دې لمانځنې اصلي موخه د پولند د لرغونو ادبیاتو لمانځنه او ګڼ شمېر خلکو ته د پولندي ادبیاتو د ښایست ورپېژندنه ده. بلجیم کې د کارټون فلمونو ستوري په بالونونو یا پوکانو لمانځل کیږي. په دې پرېډ یا رسمګذشت کې د تینتن، مف او نورو په شان د کارټوني ستورو لمانځنه کیږي. دا پرېډ د لمانځنو له هغو لړیو و چې پکې د نهم هنر درناوی کېده. د کارټون فلمونو هنر په لیست کې له شاعرۍ، سینما، تلویزیون او نورو نه وروسته په نهم ځای کې دی. د بروکسل د ښار مرکز کې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه چې د دې بالونونو نندارې ته راغلي وو. د دې اونۍ پښتو چاپ شوی کتاب د مخکښو څیرو د بری راز دی. لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او پښتو ژباړه اسماعیل لاروی کړي. دا کتاب په کابل کې دانش خپرندوی ټولنې چاپ کړی. موږ له تلویزیوني خپرونې یو ساعت وروسته راډیوي ماښامنۍ خپرونه پیلېږي. د افغانستان پر ونیمو او د پښتونخوا پر اتو بجو باندې نو که مو غوښتل کولی شئ واورئ. عنایت الحق یاسیني کوربه دی. او سم د لوبو او سپورټ له ډګره یو څو لاندې خبرونه. د افغانستان د فوټبال پریمیر لیګ په نننۍ لوبه کې امو لوبډلې هندوکش ته 1-0 ماته ورکړه. سږني لوبیز کال کې دا د امو لومړی بری و. د افغانستان په سږني فوټبال لیګ کې 8 لوبډلې ونډه لري. دا مهال په الف ګروپ کې شاهین اسماعي تر ټولو ډېرې 3 نمرې لري او بی ګروپ کې بیا د میوند اتلان مخکې دي. دلته انګلستان کې بیا د 2 اونیو له ځنډ وروسته د انګلستان فوټبال پریمیر لیګ لوبې بیرته پیل شوې. لومړۍ لوبه کې مانچستر سیټي لیورپول ته 5-0 ماته ورکړه. سیټي اوس د پریمیر لیګ جدول په سر کې دی او 10 پوینټ لري.
په راتلونکو څو شیبو کې به د پریمیر لیګ 15 نورې لوبې هم پیل شي. آرسنال به په خپل کور کې له بورموت سره ولوبېږي. ایورټن توتنهام سره سیالي کوي او د تیر کال اتله لوبډله چلسي له لیستر سره بخت ازمایي. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ درېیمه ټسټ لوبه کې انګلستان توپوهنه کوي. ویسټ انډیز خپل دوهم وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې وکړې. د انګلستان توپ اچوونکو کې جیمز انډرسن لوبغاړي وسوځول. دی پرون لومړی انګریز توپ اچوونکی شو چې ټسټ لوبو کې 1500 ویکټې اخیستې دي. انګلستان د لوبې ګټلو لپاره 107 منډو ته اړتیا لري. او په ټنس کې د نړۍ اول نمبر لوبغاړي رافایل نادال د امریکا پرانیستو سیالیو پایلوبې ته ووت. د نیمه پایلوبه کې خوان مارټن ډل پورټو ته ماته ورکړه. اسپانوي نادال په پایلوبه کې کوین انډرسن سره مخامخ شي. نادال که بریالی شي نو دا به یې د لوبیز ژوند 14مه اتلولي وي. د روان کال د فرانسې پرانیستي سیالۍ هم ګټلې وي. نو شنبه ده لکه تل د ټکنالوژۍ له ډګره د دې اونۍ د پرمختیاو په اړه درته لنډ خبرونه لرو. نننی کلیک کریمې نعیمي درته جوړ کړی دی. دا د کب ځای د پاکولو اتومات روباټ دی. دا روباټ نه یوازې دا چې د کب دغه شیشې کور اور پاکولی سي بلکې تاسو خپله کب هم پکښې څارلی سئ. که تاسو پر کور نه یاست نو غم مه کوئ. ورکړل سوې دنده به دی پر خپل سر اتومات اجرا کوي. د موای روباټ د الټراساونډ له سیستمه کار اخلي او له همدې لارې یوې او بلې خواته خوځېږي. د دې روباټ نظریه دومره بریالۍ سوې چې د جوړولو مصارفو ته یې ډېری تیار دی چې پیسې ورکړي. دا یو ځانګړی قلم دی چې کولی سي په 10 ثانیو کې د سرطان حجرې وپیژني. دا قلم د ټکساس د پوهنتون له ساینسپوهانو لخوا نوی جوړ شوی. قلم د سرطاني حجرو له خاص میتابولیزم ګټه اخلي او کیمیاوي مواد یې د اوبو په یوه څاڅکه راټولوي. دغه کیمیاوي مواد له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د سرطان حجرې پکښې پیدا کړي. له ازموینو ښکاري چې نتیجه یې 9.9% دقیقه ده. د دې کال د جیمز ډایسن د کالو جایزه دغو کالو وګټله. دا داسې کالي دي چې ستاسې کوچنی غټیږي نو کالي یې سم ورسره لویږي. دا کالي لا تر اوسه بازار ته نه دي راغلي خو ډیزاینر یې نوی فارغ شوی انجینیر راین یاسین ادعا کوي چې دا کالي له 6 میاشتو نیولې بیا تر 3 کلونو کوچنیانو باندې اصلیږي. لویان هم په دې کالو کې دلچسپي لري. په تیره بیا هغه ښځې چې میندواره وي. په تللو کې دا ویډیو وګورئ. شمال دلته دومره زورور و چې دیوال یې بیخي راچپه کړ. دا د چین په لویدیځ یا غرب کې د یونان ولایت دی. له خبره په موټرونو کې څوک نه و. په دغه سیمه کې پرله پسې بارانونه وریږي نو ځکه خو یې هر څه لمده کړي او له کاره ایستلي دي. نو خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي خو کوم پوره نه وي لیدلي او یا غواړئ په خپل وخت کې وګورئ کولی شئ د 4 ساعتونو لپاره پر BBC پښتو ټکي کام پرته وي نو ورشئ. خپرونه مو همدومره تر سبا ماښام 6 بجو او 6:30 بجو هر چه چې یاست ارامه خوشحاله او خوندي اوسئ.